الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د ټول ملګري به روغ او جوړ وي. نن به د هدایت النحو درس نمبر 14 شروع کو. موږ تاسې د معرب بحث شروع کړی دی. پرون مو په معرب کې یو څو خبرې کړې وې چې هغه اعراب و تشریح پکې وشوه. همدارنګې د اعراب و اقسام مو بیان کړل، د عامل تعریف مو وکړه او محل اعراب باندې مو خبره وکړه او تقسیم د اعراب و ذاتن مو وکړه. همدارنګې لکه مثال خبره اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرکت تقدیري، اعراب بالحرکت لفظي، اعراب بالحرف لفظي، اعراب بالحرف تقدیري. بیا دغو کې مو اقسام جوړ کړي وو. نو نن به انشاءالله وعلم نه خبره شروع کو. اول به عبارت ویایو: وعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارع وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. ترجمه: وعلم پویشه طالب جانا انه چې یقینا دغه معرب چې ده د کلمه چې ده لا يعرب دا نه معرب کیږي فی کلام العرب په کلام د عرب کې الا الاسم المتمکن مگر کومه کلمه به معرب وي؟ اسم متمکن، والفعل المزارع او فعل مزارع به معرب وي، وسيجيء حکمه او ډیر زر ده چې حکم به د دوی راشي فی القسم الثاني په قسم ثاني کې ان شاء الله تعالی ان شاء الله. نن سبق کې مصنف علیه رحمت متاسې ته د معرب تعداد بیانول غواړي چې په کلام عرب کې معرب څوک څوک دي، کوم کوم دي، څومره دي. نو که تاسې ته دغه تعداد معلوم شي نو د ده ضد به په خپله معلوم شي. یعنی که مثال خبره فعل مضارع او اسم متمکن معرب ده نو دغه نه علاوه چې څومره په کلام عرب کې دغه به شی وي هغه به مبني وي. هغه عربی کې یوه مقوله هم ده: تعرف الاشیاء بازدادها. هر یو څیز په خپل ضد سره معلومیږي. نو مصنف علیه رحمت په خپل عبارت کې دا خبره کړې ده: انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارع. په کلام عرب کې معرب نشته مگر اسم متمکن او فعل مزارع ده. نو دا نه معلومه شوه چې کلام عرب کې معرب څو اقسام دي؟ دوه دي، یو اسم متمکن او بل فعل مزارع. چې اسم متمکن معرب شه نو اسم غیر متمکن سره د خپلو ټولو اقسامو انشاءالله دا به مو یایو. اسم غیر متمکن چاته یایي، څومره اقسام دي دا به انشاءالله مو یایو. نو دا ټول په ټوله مبني دي اسم غیر متمکن او اسم متمکن چې دا معرب ده. خو که یاد مو شي موږ تاسې بیا دا خبره کړې وه اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شوی وي او مبني الاصل سره مشابه نه وي دا به بیا څه وي؟ دا به معرب وي. ښه، او فعل مضارع هم چې ده معرب ده، خو موږ پکې بل خبره هم کړې وه. کله به فعل مضارع معرب وي چې نون تاکید ثقیله او نون خفیفه نه خالی وي، یو او بل هغه دوه صیغې د جمع مؤنث والا. دغو نه علاوه فعل مضارع ټول په ټوله څه ده؟ معرب ده. یعنی فعل مضارع کې چې کله نون تاکید ثقیله نون خفیفه راشي نو فعل مضارع نه بیا مبني جوړیږي او هغه دوه صیغې د جمع مؤنث چې دي یضربن، تضربن نو دا هم پکې شی دی مبني دي. نو دغه تفصیل نه دا خبره مو ته معلومه شوه چې اسم غیر متمکن او فعل مضارع چې کله د نون جمع مؤنث سره وي یا نون تاکید ثقیله نون خفیفه سره وي دا بیا مبني وي. او بله خبره دا معلومه شوه مبني الاصل چې د کوم کوم دي جمله حروف دي فعل ماضي ده او حاضر معلوم ده. نو دا ټول په ټوله شی شول دا مبني شول. مبني څو شول؟
فعل مضارع کې د نون جمع مؤنث صیغې او نون تاکید ثقیله نون خفیفه دغه چې دي مبني دي. یو مبني الاصل کې چې کوم درې څیزونه دي جمله حروف فعل ماضي او فعل امر حاضر معلوف نو دا څو شول 15 درې پکې دا شول جمله حروف فعل ماضي امر حاضر معلوف او یو د فعل مضارع چې کله نون تاکید نون ثقیله سره شي مبني ده 4 او بل فعل مضارع د جمع مؤنث صیغې 15 نو مبني مو سره څو شول 15 څیزونه شول. دغه نه بعد او معرب مو سره څو شول معرب مو سره 2 څیزونه شول چې کوم یو خو د اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شوی وي او بل فعل مضارع صیغې چې د نون جمع مؤنث او نون تاکید خفیفه نون تاکید ثقیله نه خالی وي نو 2 قسمه مبنی معربات شول او 15 قسمه شی شول مبنیات شول. او اسم متمکن چې د کله په ترکیب کې واقع نشي نو دا بیا څه وي دا بیا مبني وي. نو که دا هم هغه 15 اقسام ته واچو نو دا هم بیا څه کیږي د مبني بیا 6 قسمه جوړیږي. صحیح شه. دلته بعضې خلک تپوس کوي چې دا خو معرب دی که نه اسم متمکن نو موږ جواب کوو چې نه دا معرب خو دی په دې شرط چې دا ترکیب کې واقع شي او بیا هم ته ورته ویلی چې دا معرب بالقوه دی یعنې دغه کې د معرب جوړېدلو طاقت شته خو بالفعل چې دی اوس شی دی مبني دی ځکه چې ترکیب کې نه دی واقع شوی. نو ټوټل مو سره د مبني 14 اقسام جوړ شول. اوس به تاسو یې چې اوس خو تا ماته 6 جوړ کړل دا 14 څنګه شول نو زه اوس تاسو ته ثابتوم انشاءالله. 3 خو مبني الاصل دي یعنی فعل ماضي امر حاضر معروف او جمله حروف. صحیح شو. د فعل مضارع صیغې چې کله نون تاکید او نون ثقیله نه خالی وي 4 او نون جمع مؤنث صیغې 15 او اسم متمکن چې کله په ترکیب کې نه واقع شوی 6 او اسم غیر متمکن هغه 8 اقسام چې دي. اسم غیر متمکن څو اقسام 8 اقسام یعنی جمله ضمایر دي اسماء موصوله دي اسماء اشاره دي او ان شاء الله دا باس برسي نو 8 او هغه څو راځي 6 دا مو سره 8 او 6 14 نو دا ان شاء الله مو سره دومره بحث جوړ شه. نن دپاره همدومره بس سبق لږ کم یایو ځکه چې د جمعرات ورځ ده نو زه به تاسو ته یو څو سواله دیر کم دا سوالونه تاسو ځان سره څه کوئ حل کوئ. اول سوال دا دی چې اعراب حرکتي او اعراب حرفي چاته یایي. دویم سوال دا دی چې محل الاعراب او د معرب تشریح سره د مثال واضحه کوئ. دریم سوال دا دی چې معرب څومره دي او مبني الاصل څو څیزونه دي او کوم دي. څلورم سوال دا دی چې د اعراب څو قسمه دي اختلاف وصفي او اختلاف ذاتي فرق څه کوئ واضح کوئ. نن دپاره همدا بس دی وما علینا الا البلاغ.